آیا کله مو پام شوی چې په روانو اوبو کې پرتې تیږې ولې دومره ښویې وي لکه چا چې په خورا مهارت په لاسي ډول صیقل کړي وي؟ په ریګزاره دښتو کې ولې د شګو داسې منظمې غونډۍ جوړې وي چې کله ناکله یې لوړوالی سلګونه مترو ته رسیږي؟ ولې د غرو او رغو په سینو کې د لارویانو پلونه او د لارو لیکې حک شوي وي؟ او یا به مو کله د زاړه کوهي غاړې ته کتلي وي چې څنګه یوې نرمې رسۍ د اوبو د راویستلو پر مهال کلک کاڼي کې ژورې لارې کاږلي وي؟ دا هر څه په یوه شپه کې نه دي ترسره شوي. د سیند تیږې، ریګي تپې، په غرونو او رغونو کې د لارو لیکې او د څا پر غاړه د رسۍ نښې، دا ټول یوازې او یوازې د یو عمل د مداومت او تسلسل په پایله کې رامنځته شوي دي. دا موږ ته راښیي چې لوی بدلونونه په شدت نه بلکې د کوچنیو خو دوامداره حرکتونو په پایله کې رامنځته کیږي. د اوبو د کلونو نرم مداوم جریان د کاڼي کلکه سینه سولولې او هغه یې ښویې کړې ده. د دښتې پرله پسې لګېدلي باد د شګو یوه ذره له ځانه سره لېږدولي له نورو سره یې یوځای کړې ده او د ریګونو غرونه یې جوړ کړي دي. د صحرا په څیر بې سره او بې بره دښتو کې دغه تپې تر 300 متره لوړې او څو سوه کیلومتره اوږدې دي. لارویانو هم هره ورځ پر یوې لیکې ګامونه اخیستي او په کلکه ځمکه، غره او راغه کې یې د تګ راتګ لاره جوړه کړې ده. کلیوالو له کوهي څخه په دوامداره توګه اوبه راویستلي، نو رسیو یې د کوهي د غاړې په ډبره د رسۍ نښې جوړې کړي دي. زموږ د بریا قانون هم همداسې دی. موږ ډیری وخت په دې لټه کې یو چې په ډیر شدت یو کار ته لاس واچو او فوري پایلې ته ورسیږو، خو هدف چې څومره مهم وي مزل یې هم هومره اوږد دی. هر څومره وړاندې چې په هدف پسې وځي هومره له نورو مخکې، خو هیڅ وخت ناوخته نه دی. راز په همدې کې دی چې پر عمل مداومت ترسره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د یو نړیوال بدلون لپاره رالیږل شوی و، خپل صحابه کرام به یې لوی کار ته په دې الفاظو روزل: الله تعالی ته تر ټولو محبوب عمل هغه دی چې دوامدار وي، که څه هم لږ وي. دا حدیث بخاري او مسلم روایت کړی دی. دا نبوي لارښوونه موږ ته راښیي چې کوچني خو دوامداره ګامونه د الله جل جلاله په نزد تر ټولو هغو کارونو غوره دي چې بیا نیمګړي پاتې کیږي. له همدې کبله ناپیلیون هیل په خپل مشهور او ډیر خرڅ شوي اثر فکر وکړه او ځان بډای کړه چې مداومت خپل اتم اصل بللی او د هدف په لار کې د سختیو، ناخوالو او ننګونو پر وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېساري استقامت او صبر ته د خپل کتاب یو برخه ځانګړې کړې او هغه صلی الله علیه وسلم یې په ټول تاریخ کې د مداومت یو بېساري مثالي شخصیت بللی دی. دا ځکه چې د واقعي بریا ترلاسه کول کلونه وخت غواړي. د بیلګې په توګه که یو څوک د میوې نیالګی کیږدي، په اوسط ډول 4 تر 5 کاله وخت نیسي تر څو ونه خپلې بشپړې ودې ته ورسیږي او مطلوب حاصل ورکړي. په دې ټوله موده کې باغوان باید په پالنه کې مداومت ولري او د اړتیا وړ خدمت ته یې ملا وتړي. همداراز د هغه ځوان مثال دی چې په جیم کې د خپل بدني جوړښت او عضلاتو پر ښایست کار کوي. لږ تر لږه 2 کاله پرلپسې تمرین پکار دی تر څو په بدن کې بنسټیز او محسوس تغیرات راولي. دا کوچنۍ لاسته راوړنې کټ مټ د نیالګي د لومړنیو غوټیو په څیر هدف ته د نږدې کېدو مثبته انګیزه او د مداومت ځواک ورکوي. خو ځینې وخت د بریا پر لور پرمختګ د بانس د ونې په څیر وي. تر کرلو وروسته یې 5 کاله هم د ځمکې پر سر څرک نه لګیږي. باغوان باید هره ورځ اوبه ورکړي او پالنه یې وکړي. که یوه ورځ یې هم هیره کړي نیالګی مړ کیږي. خو په دې 5 کلونو کې بانس یوازې تر ځمکې لاندې خپلې ریښې قوي کوي. کله چې له 5 کلونو وروسته سر راباسي، په یوازې 6 اونیو کې 80 فوټه لوړیږي. پوښتنه دا ده آیا بانس په 6 اونیو کې دومره لوړ شو؟ نه، بلکې دا د هغو 5 کلونو د مداومت پایله وه چې په ظاهره یې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېده. جیمز کلیر په خپل ډیر خرڅېدونکي اثر اتومي عادتونو کې وایي چې د معنا لرونکي بدلون لپاره عادتونه باید دومره دوام وکړي چې د پټې وړتیا له کنګل حالته تیر شي. ډیری وخت خلک هڅه کوي خو د پایلو د نه لیدو له امله ناهیلي کیږي، په داسې حال کې چې د دوی هڅې ضایع شوي نه دي بلکې زیرمه شوي دي. جیمز کلیر د حالت د یخ له یوې ټوټې سره تشبیه کوي چې تودوخه ورکول کیږي خو تر 21 درجو پورې نه ویلې کیږي. یوازې په 22 درجه کې ناڅاپي بدلون راځي او یخ په اوبو بدلیږي. کله چې تاسې بالاخره دغه ولاړ یعنی کنګل حالت څخه تیر شي، نور خلک ورته د یوې شپې بریا وایي، خو یوازې تاسو پوهیږئ چې دا د هغو کلونو د مداومت او کار پایله ده چې ظاهره پکې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېده، مګر په اصل کې همدغه پخوانۍ هڅې وي چې د نننۍ ستر بدلون یې ممکن کړی دی. ناپیلیون په فکر وکړه او ځان بډای کړه. کتاب کې کاږي چې مداومت باور رامنځته کوي او باور د ناکامۍ پر وړاندې یوازینی پیژندل شوی درمل دی او دا د ټولو نعمتونو د راټولولو د پیل نقطه ده او دا هغه یوازینۍ وسیله ده چې په مرسته یو څوک د بصیرت بې پایه قوې ته لاس پیدا کولی شي. انجلا ډاکورټ هم په خپل کتاب ګریډ کې د کاترین کوکس د څېړنو په حواله دا حقیقت
حقیقت تاییدوي او کاږي. هغه کسان چې هوښیارتیا یې لوړه وي خو تر ټولو لوړې کچې ته نه وي رسېدلی مګر د لوړې درجې مداومت او استقامت ولري په ژوند کې د هغو کسانو په پرتله ډېرې لویې بریاوې او شهرت ترلاسه کوي چې هوښیارتیا یې په تر ټولو لوړه کچه کې وي مګر په کار کې کمزوری مداومت ولري. دا په دې معنا ده چې د نړۍ په تاریخ کې تل دوام او پایښت پر وچ ذکاوت برلاسه شوی دی. دا ټولې نړیوالې تجربې موږ ته یو پیغام راکوي. بریا د هوښیارتیا او شدت په پرتله ډیره د هڅو د تسلسل او مداومت پورې وړې ده. څښتن تعالی په دې نړۍ کې هر انسان ته د کرلو او ریبلو ځانګړی فرصت ورکړی دی خو د مطلوب حاصل ترلاسه کول یوازې په مداومو هڅو پورې تړلي دي. بریا کوم ناڅاپي بخت نه دی بلکې د زرګونو وړو هڅو مجموعه ده لکه څنګه چې زموږ په فولکلور کې مشهور متل دی له څاڅکي سیند جوړیږي. همداسې زموږ واړه او دوامداره عادتونه هم د وخت په تیریدو سره زموږ د ژوند ستر بدلونونه رامنځته کولی شي. که اوبه د کلونو په مداومت کلک کاڼی سوری کولی شي نو انسان هم د خپل عزم او استقامت په وسیله هر ډول سختي ماتولی شي په دې شرط چې هڅې لکه د اوبو په څیر مداوم جریان ولري.